السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لارو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د رحمان بابا یو خوندور عشقیه کلام وړاندې کوم. راځئ چې دا کلام واورو بیا ورته خبرې وکړو ان شاء الله. او دا کلام چې دی د ختمیږي د زوی په قافیه باندې. رحمان بابا وایي اومه کله دي پاخه وای واعظ، هر چې وای واړه ښه وای واعظ، او چې د مال خپل یاره لري باسي، چې د مال خپل یاره لري باسي، نور بسراته اومه وای واعظ. او جاروته زما له یاره ډیر مشکل دی، زیاتی څه له دوباره وای واعظ. او په خوږو پستو خبرې غلط شوې، دا خواږه خواږه ترخه وای واعظ. څوک به څه باور د ده په نصیحت کا چې له یاره جاروته وای واعظ. او یو ساعت مې بې له ناستو آرام نشي، تل له ښکلو پاسېده وای واعظ. او زه بې عشقه بل یو کار کولی نشم، ډېر له عشقه تښتېده وای واعظ. اعتبار یې په نرمۍ په ګرمۍ مکه، دا تاوده تاوده ساړه وای واعظ. اورېدونی رحمان د ویل نیم، اورېدونی رحمان د ویل نیم، بهتر دا دی چې نور نه وای واعظ. زما زموږ رحمان بابا وایي چې اومه کله دي پاخه وای واعظ، هر چې وای واړه ښه وای واعظ. او چې د مال خپل یاره لري باسي، نور به څه راته اومه وای واعظ. واعظ چې دی څوک نصیحت کوي. نصیحت په دوه خبرو باندې دی. یو چې د انساني هغه د دنیا د سود او زیان هغه نصیحت کوي، چې یاره څوک د دنیا د سود نه مومي، نشي حاصلولی او نقصان اوچتی، نو خامخا انسان نه په انسان خفه کېږي، دی د دنیا د نقصان نه بچ کوي، خیرخوا واعظ شي. یو دا دی چې عشق چې دی په الله چې څوک مین وي، هغه د دنیا سره څه کار. څوک چې په الله باندې مین شي، نو د هغوی دا کیفیت جوړ شي چې بیا د دنیا د کارونو نه لاس ایستلی، د دنیا د سود او زیان نه د هغه لاس ایستلی. لکه مجنون چې و، فرحات چې و که نه، هغوی خو په انسانانو باندې مین و، خو دومره عشق ورسره و چې د انسان مینې د دنیا د سود او زیان نه وښکل، او د صحرا او د غرونو او د ځنګلونو ژوند اختیار کړو. اوس یو انسان چې په الله باندې مین وي، نو چې د هغه به څه حال وي، نو خامخا چې داسې حال جوړېږي که نه، داسې کیفیت په چا راځي. نو د چا ته چې د الله سبحانه وتعالی د مینې خواږه نه نصیب شوي، نو خو هغو په نظر کې خو دی په تاوان کې دی. چې کله دی په تاوان کې دی، دنیا په تاوان کې دی، نو خامخا به ورته وعظ کوي چې هلکه داسې مه کوه. نو رحمان بابا ته هم یو واعظ لګیا دی او پویه کوي چې هغه داسې مه کوه، دنیا د سود او زیان پکې هم کوه. مینه دا ته څه کوې، بس مینه او مینه مینه او هغه د غني خان وایي که نه، په هوا مینېدل دي لکه څه نشته دی، په فراق مینېدل دي. سوري لکه څه خو شته دی نه، مخې ته څه نه راځي. نو غني د رحمان بابا وایي چې دا واعظ اومه کله دي پاخه وای واعظ. دا واعظ چې ما ته کوم نصیحت کوي، دا کچا خبرې نه کوي، دا ښې پخې خبرې کوي، په خپل نیز باندې ښه روان دی، ښه وایي ما ته ښه وایي. او دی چې څه وایي که نه، هر چې څه وایي، هر چې وایي واړه ښه وایي واعظ، دی چې څه وایي دا ټول ښه وایي. ولې چې د مال خپل یاره لري باسي، نور به څه راته اومه وایي واعظ. دی چې ګوره د دنیا ترغیب چې مال راکوي د سود او د زیان که نه، نو دا خو یا به د الله مینه اخلي یا به د دنیا مینه اخلي. نو دی راته دی ما د یار نه جار باسي، چې دی ما له خپله یاره لرې باسي، دی ما د خپل یار نه د خپل الله نه لرې کوي. څوک چې د دنیا په سود او زیان کې لاس ورنه نه باسي، نو دی چې څومره لاس نه باسي، دومره یې د الله نه لرې کېږي. نو رحمان بابا وایي چې دی به نور څه ووایي، خو دغه خبره ده چې یاره مینه پرېږده، واپس دنیا کار شروع کړه. دا خو ټول خلک دا روان دی، بس دا رواج دی او ضابطه ده. جارواته زما له یاره ډېر مشکل دي، او زیاتی څه له دوباره وای واعظ. بیا د رحمان بابا واعظ ته وایي چې یاره که ته ما ته ډېر څه ووایې، خو د الله نه د خپل یار نه نشم جار وتلی، نو څه راته بار بار دا خبره کوې، مه کوه دا خبره ما ته بار بار، زه نه منم ستا خبره. په خوږو پستو خبرې غلط شوې، دا خواږه خواږه ترخه وای واعظ. او بیا رحمان بابا مخاطب ته خبره کوي چې ای زما مخاطبه، ته د دې په دې خوږو پستو خبرو باندې غلط شوی. دا
خواږه چې وایي که نه دا ټول ترخه دي، د ده په دې خبرو کې زهر دي او خبرې ښکاري د ګبین په شان د شاتو په شان خوږې خو زهر دي پکې. څوک به څه باور د ده په نصیحت کا چې له یاره جارواته وایي واعظ د ده په نصیحت باندې رحمان به وایي زه به څنګه عمل وکړم، باور به پرې وکړم چې او داسې وایي، ځکه دی خو ما د یار نه جار باسي چې زه د یار نه لاړ شم لاس دې اوچت کړم او یار پرېږدم او د یار په ځای باندې دنیا واخلم. یو ساعت مې بې له ناستې ارام نشي تل له ښکلو پاڅېده وایي واعظ. رحمان بابا وایي چې د خپل یار سره ناست یم ښکلو سره که نه د الله سره د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغو مخ ته او د هغو دیدن ته ناست یم او زه یو ساعت د دې ناستې نه یعنی بار نشم تېرولی، په ما باندې یو وخت نه تېرېږي او دې څه وایي دی وایي چې نه ته د دې ځای نه پاسه تل له ښکلو پاسېده غواړي وایي واعظ دی وایي چې نه پاسه او زه په ناسته ښه راځم یو ساعت هم له پاسېدی نه شم د دې کوڅې نه د عشق د دې کوڅې نه دی وایي چې نه پاسه رخصت شه دې کوڅې نه وځه. زه بې عشقه بل یو کار کولی نه شم ډېر له عشقه تښتېده وایي واعظ. رحمان بابا وایي چې زما خو ډېره د دنیا دندې ښیي که نه چېرې عزت دی شهرت دی دولت دی او دا دی او هغه دي ښځې او بچي دي کاروبار دی دندې دي نو دی خو ما ته دا خبرې کوي او زما دا دنده مې نه ده، زما د عشق نه علاوه بل څه کار نه دی زده، یعنې ما کو کړی دی نو عشق کړی دی او دی وایي چېرې د عشق نه وتښته نو کوم کار چې زه کولی شم کوم یعنې کوم څه کې چې زما مهارت دی سپیشلایزیشن ما کړی دی دا خو رانه دی اخلي هغه ډیګرۍ رانه دی سوځي چې دا وسوځوه بیا به زه څه کوم، زه خو بیا نکمه شم یعنې بېکاره به شم. یو ساعت مې زه بې عشقه بل یو کار کولی نه شم ډېر له عشقه تښتېده وایي واعظ چې دی چې وایي د عشق نه ډېر لرې وتښته او زه د دې نه علاوه بل کار نشم کولی. مقصد دی چې د واعظ خبره زما دپاره قابل قبول نه ده. اعتبار یې په نرمۍ په ګرمۍ مه کوه دا تاوده ساړه وایي واعظ. او رحمان بابا وایي چې د ده په دې تودو سړو باندې دا د چې کومې نرمې خوږې پستې خبرې کوي که نه په دې باندې اعتبار مه کوه او دا تودې خبرې چې کوي دا ټولې سړې دي یخې دي، دا د ایمان د سړولو دپاره ولګیا دی د ایمان هغه اور چې دی د عشق او د الله سبحانه وتعالی سره د مینې چې کوم انګار راتازه شوی دی په هغې باندې اوبه اړول غواړي. او بیا رحمان بابا وایي چې اورېدونه یې رحمان د ویل نه یم بهتر دا چې نور ونه وایي واعظ. رحمان بابا وایي چې زه د ده نورې خبرې نشم اورېدی، بس زما نور نشي برداشت کېدی نو غوره دا ده چې دا واعظ راته نورې خبرې ونه کړي. زما عزتمندو دا د رحمان بابا کلام دی په واعظ باندې لیکلی دی چې عشق څه ته وایي د دې د الله سره او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې عشق کوې نو څومره رکاوټونه به مخې ته راځي څومره سور ته وایي کندې او څومره سیندونه او څومره صحراګانې به راځي کله د مور پلار په شکل کې کله د خویندونو په شکل کې کله د ښځې د بچو په شکل کې کله د یار دوست په شکل کې کله د وطن او د قام په شکل کې کله د یعنې زه درته څه یم چې قسم رکاوټونه راځي خو چې دا ټول رکاوټونه کراس کړي نو اپله بیا الله دی او عشق وایم دی ته تاسو خو وګورئ د لیلا او د مجنون په منځ کې رکاوټونه ځکه دومره مینه سوا وه که نه که رکاوټ نه وي خبره به ختمه وه نو د الله سبحانه وتعالی سره مینه خوږېږي په دې باندې چې رکاوټونه راشي بیا د ټولو رکاوټونو ته ته سوچ وکړې. زما عزتمندو کله چې د الله سبحانه وتعالی سره د مینې کیفیت پیدا کېږي نو الله سبحانه وتعالی د دنیا د سود او زیان د انسان ته یو ډېر زیات دغه ورکړي پوهه ورکړي دا ټول سود زیان ورته مخې ته کېدي او دته پته ده که نه چې یاره قدم په قدم به ماته الله سبحانه وتعالی ته خپل نور لکه څنګه چې موږ ټارچ رڼا کوو که نه الله د خپل محبت نور چې دی هغه رڼا کړي ده ته چې یاره دا به هم راځي دا به هم راځي دا به ته به څل کوې ته به دا نه کوې دا به نه کوې دا به نه کوې ته به دا ټول پار کوې. ډېر رکاوټونه راځي او په دې کې یعنی ملامتیا هم راځي په دې کې هر څوک په دې ملامته کوي څوک په دې یو ځای نه راکاږي څوک په دې بل ځای نه راکاږي
خو چې په الله باندې مین شوې نو په چا باندې وایلو کار نه د سره وایلو په چا کار نه د دنیا یاره الله سبحانه وتعالی چې دې ته یو خبره کومه چې الله باندې څوک مین شو کنه دې به ورک نه پاتې کیږي دې به الله د نور په شان ځلای رحمان بابا ته وګورئ کنه څنګه وځلیدو بیا غنی خان ته وګورئ څنګه وځلیدو صحابو ته وګورئ کنه نبی رسول الله ته فرمایي چې اصحابي کن نجوم دا ستوري دي د اسمان دا ولې په الله باندې مینو او پیغمبران ته وګورئ کنه هغه څو هغه خو د ستورو نه نورونه وو هغه نور نه پاکاوه دا چا وځلول د الله وځلول الله سبحانه وتعالی دا قاعده ده چې څوک هم د الله سره مینه کوي د به عام انسان نه پاتې کیږي او د دنیا بادشاهان د دنیا غړ خلق پر راضي د پخپو کې به الله ارتاوي ورځي به د پخپو کې زمایت مونږ راځي چې د الله سره مینه شروع کو او د دې لپاره د ګناهونو توبه او بیا تقوا او بیا په تقوا باندې مستقل د تک شرط ده بیا ډېر خواږه دي د الله په مینه کې زمایت مونږ د کوم څه دا نظم تاسو خوښي د الله درزاده لپاره نور خلکو ته ورسوي چې ثواب مو وشي الله مو خوشاله